السلام علیکم د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سهار مو نیکمرغه هیله ده ټول به راته رکروغ اوسئ او د نن ورځې سهار به مو هم ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ د خپلو کورنیو سره راپیل کړی وي روڼ سهار 2 ساعته سهارنۍ خپرونه مو هم پیل شوه په ژوندۍ بڼه هیله دا ده چې تاسې هم زموږ د دغه خپرونې تر پایه لیدونکي اوسئ خپرونه مو 2 ساعته ده او په تیرو ورځو په څیر مو یو ځل بیا په خپرونه کې بېلابېلو موضوعاتو ته ځای ورکړی مهم موضوعات دي راسره چې میلمانه به هم موجود وي ورسره به د موضوعاتو په تړاو باندې خبرې اترې او بحث ولرو دا چې د خپرونې لومړنۍ برخه ستاسې د اړیکو لپاره ځانګړې ده نو تاسې کولی شئ په 0 611 خپرونه کې خویندې ورونه راسره ګډون وکوئ او هغه مشکلات یا ځینې ستونزې او غوښتنې چې په خپله سیمه کې لري او غواړئ چې تر چارواکو ورسیږي او یا هم که غواړئ چې د موضوع په تړاو باندې خپل نظریات له موږ سره شریکې کړئ په ژوند کې ځینې وخت موږ او تاسې د دغه ټولنیزو موضوعاتو سره ډېر کله جالبې او ترخې خاطرې هم ترلاسه کوو خو بیا ډېر کله موږ او تاسې دغه ځینې خاطرات د تجربې پر شکل باندې له ځان سره نوټ کوو او تر ډېره بیا نو کله هم دغه برخو یا مواردو سره یا موضوعاتو سره چې موږ مخ کیږو له وړاندې موږ پکې ځینې تجربې درلودي او بیا نو زموږ او ستاسې په دغه برخو کې هېڅ کومه ستونزه او یا هم مشکل نه وي او په اسانۍ سره کولی شو چې دغه ټولنیزو موضوعاتو کې موږ او تاسې ځینې مشکلات پیدا کیږي په اسانۍ سره د حل لارې ورته پیدا کړو او ځان ورڅخه وباسو نو د نن ورځې موضوع مو هم ټاکلې بې مسؤلیتي ډېر کله ولې په کورونو کې وي او که هغه په کاري ځای کې وي او یا هم ځینې مسؤلیتونه موږ او تاسې په روزمره ژوند کې که شتون ولري او یا هم په غاړه ولرو بیا په دغه برخه کې بېغوري کوو یا په صادقانه ډول باندې یا په سم ډول باندې په ژمنتیا سره نه ترسره کوو ډېر کله بیا خپله دغه بې مسؤلیتي موږ او تاسو ته په ژوند کې ډېرې ستونزې او مشکلات هم پیدا کوي خو دا چې دغه بې مسؤلیتي ولې رامنځته کیږي علتونه به یې څه وي چې ډېر کله موږ او تاسې د دغه برخې سره مخ کیږو یا مو له یاده ووځي او یا هم بیرته هغه تاوان او ځینې ستونزې مشکلات موږ او تاسو ته هم پیدا کیږي په دغه برخه کې ستاسې نه اورمه چې کله هم داسې شوي دي تاسو ته ځینې مسؤلیتونه در سپارل شوي وي مهم مسؤلیتونه وي او تاسې پکې پاتې راغلي او یا هم ځینې مشکلات او ځینې ستونزې هم د دغه بې مسؤلیتۍ له وجې تاسو ته پیدا شوي وي چې په عموم کې بیا د ځینو خاطراتو په برخه کې او یا هم د تجربې په شکل باندې تاسې له ځان سره اخیستې وي راځم اړیکې ته د دغه لیدونکي نظر به هم واخلو او که ځینې غوښتنې او ستونزې ولري دا به هم ورڅخه واورو بله السلام علیکم بله سلام علیکم صبح شما بخیر سلامت اوسئ ډېره مننه سهار د نیکمرغه ستړی مه شئ تشکر سلامت باشید خواهر جان عزیزم انشاءالله که جور و صحتمند باشید سلام خدمت شما تقدیم باشه همکاران شما و تمام شنونده بینندگان عزیز تلویزیون شمشاد و عید قربان را به شما و تمام همکاران شما تبریک میگم سلامت اوسئ هیله ده چې د نن ورځې سهار به مو هم ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ راپیل کړی وي مهرباني وکړه نوم دې راته واخله او د کوم ځای نه په خپرونه کې ګډونوالي را سره تشکر خواهر جان عزیزم بیننده شما مصطفی خان محمدی هستم از ولایت مرکز ولایت فرا به تماس شدم و شما هم در برنامه شما خوش آمدید میگم تمام همکاران عزیز تلویزیون شمشاد هم خوش آمدیدتان میگم سلامت اوسئ له تاسې مننه محمدي صاحب تر ډېره په اخترو ورځو کې هم په خپرونه کې را سره ستاسې ګډون نه و یوه هیله دغه د تلویزیون غږ خاموشه کړه صحیح جان کم کردم فعلا ځکه دغه د تلویزیون غږ تر ډېره مزاحمت کوي ستاسې په غږ باندې بیا موږ سم نه پوهېږو چې څه وایې تاسې محمدي صاحب په موضوع غواړې نظر شریک کړي یا د سیمې ځینې غوښتنې او ستونزې دې راوړي سلامت باش خواهر جان عزیزم فکر کنم موضوع برنامه تان مسئولیت است بله بی مسئولیتی بی مسئولیتی واقعا که خواهر جان کنم بسیار یک موضوع خوب انتخاب کردید بی مسئولیتی یک شخصی که در یک کار روزمره خود کار میکند یا یک شاگرد یک شخصی است یا خودش کار میکند در یک دفتر
باید همون مسئولیتی که برش داده میشه دقیق پیش ببره. بعضی شخص را خود ما دیدیم که مسئولیت خود پیش نمیبره. این برامون استعداد خود شخص کار داره، خود شخص زیر تاثیر میره و نباید که بی مسئولیتی یک شخص در زندگی در هر جایی که از در زندگی خود بی مسئولیتی نکنه. اگر ما یک شخص باشیم که واقعیت برای خود اعتماد به نفس خود نداشته باشیم، دیگران هم دیگر برای ما مسئولیت نمیده و این کار ما خود ما بی مسئولیت میشه. دیگه شخص ها بر ما یعنی اعتماد نمی کند که شخص خوب مسئولیت خود پیش میبره. و اگر ما یک شخص باشیم با مسئولیت، با صفاکار در هر کاری که ما اگر داشته باشیم، اگر با یک مسئولیت امو کار خود به پیش ببریم، انشالله که امو شخصایی که از ما یعنی کار میخواه امو مسئولیتی میده، اگر امونا واقعیت که بفهمه که این شخص واقعیت که بسیار خوب امو مسئولیت بوده به پیش میبره، انشالله که ما یک شخص کامگار هستیم دیگه. هیچ وقت یک شخص نباشیم که مسئولیت خود را دقیق پیش نبریم. و اگر اجازه شما یک چند مشکل دارم. سلامت اوسئ محمدي صاحب، مهرباني وکړئ ستونزې ما اورو. سلامت باشه خواهر جان عزیزم. مشکل اولیم در باره بحث که دولت فرا واقعیت چند روز است که با بی‌برگی مواجه شدیم در همون ساعاتی که بحث ضرورت بحث نیست. اگر واقعیت که مسئولین عزیز صدای ما را در برنامه زیبای در اون ساعت میشنود، واقعیت که ما خواهشمندیم که کمی مشکلات مردم که دولت فرا بی‌برگ هستند کمک رسیدگی شود. و مشکل دیگه من خواهر جان کندم که تذکره برقی الکترونیکی قیمتش کمی بالا شده. چند روز پیش قیمتش خوب بود، 500 افغانی بود. در تمام ولایات افغانستان 500 افغانی بود. فعلا واقعیت که باشه در ولایت زیبای فرا قیمتش 750 الی 700 یا 750 افغانی شده. ما از شما خواهشمندیم که موضوعات مشکلات دو مشکل را به شما گفتم، انشالله که به زودترین فرصت رسیدگی شود. و جان سپاس از برنامه زیبا شما، واقعیت که شما بسیار زحمت میکنید و جان سپاس از تمام کارمندان عزیز تلویزیون شمشاد که 24 ساعته زحمت تا ما در امی برنامه زیبا شما اما چه مشکلات از ما شریف سالم. جان سپاس، سلامت باشید. له تاسې نه هم مننه، سلامت اوسئ چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلوده. پاتې ورځې هم نیکمرغه. د خپرونې لومړنۍ برخه ستاسې د اړیکې لپاره ځانګړې ده چې په موږ کې تاسې راسره کولی شئ په خپرونه کې وغږیږئ او د موضوع په تړاو باندې خپل نظریات شریک کړئ او بل څه چې کولی شئ له موږ سره په خپرونې لومړنۍ برخه کې شریک کړئ هغه ستاسې د سیمې ځینې غوښتنې او ځینې ستونزې دي چې په خپله سیمه کې ځینې مشکلات، ځینې غوښتنې او ستونزې ولرئ، هم کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ. راځم یوې بلې اړیکې ته. بلې، السلام علیکم. بله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ، سهار د نیکمرغه. تا د نیکمرغه دې سهار دی ښه. سلامت اوسې او له تا مننه چې په خپرونه کې ګډونوالي نوم دې راته واخلل. له کوم ځای په خپرونه کې؟ الله الګل کارتنونه.
ډېره ښه ده. په موضوع را سره غواړې نظر شریک کړي یا د سیمې ځینې غوښتنې او ستونزې دې راوړي؟ ستونزې خو مې دا ستونزې دي چې موږ د معیبینو معاش بیخي نه حواله کېږي چې دا څه حساب دی، دا ولې نه راکوي د معاشونه. په موضوع باندې هم غواړې وغږېږي؟ نه نه داسې موضوع نشته. سلامت اوسئ. له تاسې مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود. ښې چارې. نو قدرمنو لیدونکو، هغه مسؤلیتونه که څه هم په کور کې د کورنۍ د غړو لخوا تاسو ته درکول کیږي او یا هم په کاري ځای کې تاسې یو ځای دنده ولرئ او خپل روزمره چارې او مسؤلیتونه مخته وړئ، په صادقانه او سم ډول باندې تاسې مخته ځئ، نو هغه بریالي کسان به تاسې یئ. ولې که چېرته مسؤلیت درکول کیږي او تاسې هغه بېغوري کوئ په دغه برخه کې او په دغه برخه کې شاید موږ او تاسو ته بیرته ځینې مشکلات او ستونزې هم پیدا شي. ډېر کله بیا دغه بې مسؤلیتي هم لټۍ پورې تړاو لري، ځکه که چیرې یو انسان لټ اوسي او هغه د لټۍ سره مخ وي، نشي کولی چې په سم ډول باندې دوی په ځیرکتیا سره په چټکۍ سره دوی هغه خپل مسؤلیتونه مخته ویسي. نو همدغه ده چې ځینې مشکلات او ستونزې په دغه برخه کې ورته پیدا کیږي او ډېر کله دا د دې باعث ګرځي چې بې اعتباري هم رامنځته کړي، ځکه خپله دغه بې مسؤلیتي هغه څه دي چې هم تاسې کولی شئ مقابل لوري ته باور پرې ترلاسه کړئ او هم کولی شئ چې هغه باور له منځه یوسي. راځم اړیکې ته بیا پر دغه موضوع باندې سره غږیږو. بلې السلام علیکم. اړیکه هم راسره پرې شوه، خو کوښښ کوئ چې کله په خپرونه کې ګډونوال کیږئ له مخکې نه پوره چمتووالی باید ولرئ. ډېر کله ځینې دوستان داسې هم شته دی په ټولنه او په کور کې چې نن او سبا کوي. که چیرې یو مسؤلیت نن ورکول کیږي، دی فکر کوي چې خیر زه کولی شم دغه مسؤلیت که نن مخته یونسم، سبا ورځ خو شته، د سبا ورځې لپاره به ورته پلان ترتیب کړم، نو دغه کار یا دغه مسؤلیت به زه سبا ته ورباندې کار وکړم او مخته به یوسم. ډېر کله دغه ډول کړنې او دغه ډول تصمیم نیونه هم د انسان لپاره په زیان باندې تمامیږي. نو څه ښه ده چې موږ او تاسې که غواړو بامسؤلیته شخص یا فرد اوسو، تر ډېره د نورو افرادو یا د مقابل لوري هغه باور هم په موږ باندې زیات وي او مسؤلیتونه مو هم تر ډېره هغه مسؤلیتونه وي چې په موږ کې مهم هم وي. نو لټي هیڅکله مه کوئ په ژوند کې او تر څنګ یې هغه مسؤلیت چې درکول کیږي په همغه ورځ، په همغه ساعت او یا هم په همغه مهال باندې تاسې هغه خپل مسؤلیت ادا کړئ. راځم بلې اړیکې ته. بلې السلام علیکم. ښه دی، نو راباندې هولډ کړی دی کال. مننه چې په خپرونه کې راسره یاستئ او تاسې زموږ د خپرونې لیدونکي یئ. دغه مسؤلیتونه به څومره ښه وي چې د کوچنیوالي له دورې نه که ورته وګورو، شروع وکړو. په کور کې شاید ډېری ماشومان په هر کور کې شته دی ماشاءالله، یو دوه او درې څلور ماشومان به حتما په هر کور کې موجود وي. که چیرې دغه کوچني ماشومان وګورئ، دغه د کوچنیوالي له دورې که چېرته تاسې کوچني ماشومانو ته دغه ځینې شیان ور وښایئ چې دوی څنګه کولی شي په ژوند کې بامسؤلیته اوسیږي او یا هم دوی وکولی شي هغه د دوی د سن او یا هم د عمر په لویدو سره ځینې مسؤلیتونه ورته ورسپارل کیږي او یا هم په آینده کې دوی د ډېرۍ داسې مواردو یا موضوعاتو اشخاص جوړیږي چې شاید یوازې ډول باندې دوی په هغه برخه کې مبارزه وکړي. خو دغه ماشومتوب دوره بیا داسې یو څه دي چې تر ډېره موږ او تاسې ډېر شیان په همدغه مهال کې زده کوو. کله چې موږ لویږو هم دغه فکر زموږ داسې وي چې تر ډېره ډېر څه یعنې هغه سوالونه که چېرته موږ په سن مو لویږي، عمر مو ډېرېږي، سوالونه موږ ته ځینې راولاړېږي، پیدا کېږي، خو هغه موږ ته په کوچنیوالي دوره کې مور او پلار هغه سوالونه وخت نه ځواب کړي وي او موږ سره دغه نوټ موجود وي. راځم اړیکې ته بیا نو غږېږو. بلې السلام علیکم. بلې زما غږ لرئ؟ نه پوهېږم نن راسره لیدونکي په خپرونه کې ګډونوال کېږي خو تر ډېره یې په اړیکه کې ستونزه او مشکل هم وي.
له مخکې نه تاسې باید پوره چمتووالی ولرئ دا چې په موضوع باندې غواړئ راسره خپل نظر شریک کړئ او یا هم په سیمه کې ځینې غوښتنې او ستونزې ولرئ له مخکې نه باید تاسې دې ته آماده اوسئ چې فکر یا فوکس مو ټول د اړیکې په طرف باندې وي په بل ځای کې مه مصروفېږئ تر څو اړیکه ستاسې وصل ده او راسره تاسې وغږېږئ نظریات مو له موږ سره شریک کړئ نو د ماشومتوب دوره مو رایاده کړله ډېر شیان موږ او تاسې د ماشومتوب له دورې په یاد وي کله چې موږ او تاسې عمر سره لویږي او ډېر کله بیا د ډېرې مشکلاتو او ستونزو سره که مخ کېږو هم بیا هغه قصې یا هغه داستانونه یا هغه خاطرات چې موږ ته په کوچنیوالي کې زموږ د فامیل یا د والدینو لخوا ویل شوي وي بیا ډېر کله په دغه دوره کې زموږ رایادېږي بلې السلام علیکم زما غږ لرئ ښه زه نو فکر کوم چې دغه سلامت اوسئ مهرباني وکړئ نوم مو راته واخلئ نوم مو راته واخلئ سهار مو نیکمرغه او دا راته وایه چې پر انرژي را سره وغږېږه سهارنی دې کړی یا نه تاسې مهرباني وکړئ که په خپرونه کې مو اړیکه راسره وصل ده که غواړئ چې نظر مو راسره شریک کړئ د موضوع په تړاو باندې درڅخه اورو ښه اړیکه نو هم راسره قطع شوې ده تر ډیره نو په دغه ډول اړیکو کې بیا ستونزې او مشکل چې وي اړیکه قطع کوو خو بیا ځینې داسې لیدونکي پیدا کېږي چې تر ډیره هغوی نو د خپرونې په جریان کې مزاحمت کوي نو د تخنیکي همکارانو نه هیله دا ده چې دغه ډول اړیکې دې نه وصلوي تر څو وکولی شم چې زه په موضوع باندې له خپلو لیدونکو سره وغږېږم او هغه لیدونکي چې بیا غواړي په واقعي ډول باندې راسره خپل ښکلي نظریات شریک کړي هغوی دې نو بیا په خپرونه کې راسره پاتې شي اړیکه کې دې وي او راسره خپل د ژوند هغه خوږې او ترخې او ځینې خاطرات را شریک کړي په لنډ ډول باندې نو د خپرونې لومړنۍ برخه هم البته موضوعات ځکه موږ ټاکو ډېر کله په موضوعاتو باندې موږ تم کېږو په عموم کې موږ او تاسې ژوند دی او په ژوند کې د ډېرې مسایلو سره موږ او تاسې مخ کېږو خو دا چې د حل لارې بیا نو په دغه برخو کې له موږ او تاسې ورکې وي څنګه کولی شو د ژوند په سلسله کې او یا هم په جریان کې د ځینو مواردو سره موږ او تاسې مبارزه وکړو ډېر کله د نورو لپاره موږ او تاسې یو الګو اوسو او یا هم نو انسان همیش باید کوښښ وکړي چې په یو برخه کې که چېرته مرستې ته ضرورت ولري اړتیا ولري د مقابل لوري سره پرې مشوره وکړي او د خپل کورنۍ او د خوږو دوستانو څخه دوی ځینې مشورې واخلي هم د ژوند د پرمختګ لپاره هم د دوی د پرمختګ لپاره هم د هوساینې لپاره او نن د پنجشنبې ورځ ده دې ته به مو فکر هم وي چې نن د پنجشنبې ورځ ده او وروستي فعالیتونه به وي ستاسې ځکه د جمعې ورځ بیا زموږ او ستاسې د ټولو لپاره رسمي رخصتي ده نو هیله دا ده چې په دغه اونۍ کې کومې چارې تاسې درلودې د ټولو لپاره تاسې کار کړی وي او ورته په خیر سره رسېدلي اوسئ او د جمعې ورځ هم د خپلو کورنۍ او فامیل او دوستانو سره ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ باندې البته پیل یې کوئ او پای ته یې ورسوئ ستړي مو شئ بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو له تاسې ټولو په مننې د خپرونې دوام مودې د موضوع برخه ده او په دغه برخه کې نن راسره خوشبختانه چې ډاکټر صاحب ایمل صافی د رواني ناروغیو متخصص خپرونه کې میلمه لرو نن د جون د میاشتې 12مه د کارګرو ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده او دغه ورځ دا چې د ماشومانو باندې د درندو یا شاقه او خطرناکو کارونو د مخنیوي په پاره باندې نومول شوې ده غږیږو ورسره چې ولې ډېر کله په کوچني ماشومانو باندې زموږ او ستاسې په ټولنه کې درانده او یا هم شاقه کارونه ترسره کېږي علتونه او لاملونه باید څه وي او د مخنیوي په برخه کې باید څه وشي او رواني اغېزې په دغه برخه کې د ماشومانو پر صحت او روان باندې څومره دي او راتلونکي دوی څومره ګواښولی شي له هر څه وړاندې نو ډاکټر صاحب محترم ته هرکلی وایم بیا پر همدې موضوع سره تم کېږو ډاکټر صاحب محترم خیر راغلی ستړي مو شئ سهار مو نیکمرغه مننه
تاسې هم ستړي مه شئ ستاسې د سهار نیکمرغه سلامت اوسئ راځئ پیل بله همدې پوښتنې وکړو لکه څنګه چې د جون 12مه د ماشومانو باندې شاقه کارونو د مخنیوي نړیواله ورځ نومول شوې ده پل کې راسره پر دې معلومات شریک کړئ چې ولې دغه ورځ لمانځل کیږي او افغانستان کې هم په ماشومانو باندې شاقه کارونو د مخنیوي برخه کې دغه ورځ لمانځل کیږي یا نه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو هیوادوالو ته همدارنګه تاسو ته یو ځل بیا او تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم الله پاک دې وکړي چې ټول یو ښه سهار پیل کړی په هیواد کې د تلپاتې سولې او د ورورګلوۍ د رامنځته کېدو په هیله باندې ډېره یوه مهمه موضوع ده متاسفانه اول به دې ته راشم چې دا ورځ په دې خاطر لمانځل کېږي چې د نړیوالو توجه دې ته جلب شي او په دې برخه کې دغه یو بینالمللي او انټرنیشنل معضل چې کوم یو دی یا مشکل چې کوم یو دی دې ته د حل مناسبې لارې پیدا شي او په هغه هیوادونو کې چې هلته په ماشومانو باندې ډېر شاقه کارونه د هغوی د سن او د عمر او د فزیکي جسامت برخلاف کیږي د هغې دپاره هغه تدابیر ونیول شي او د هغې په زیانونو باندې توجه متمرکزه شي او د خلکو پام ورته راواوړي دا یو ډېره مهمه ورځ ده او مهمه موضوع هم ده متاسفانه په همدا اوس وخت کې چې موږ تاسو سره خبرې کوو زمونږ په هیواد کې 45 کلنه جګړه او یا 46 کلنه جګړه چې راتپل شوې جګړه وه په هیواد باندې په ډېرو برخو کې ناخوالې پرېښوسې خو چې د ټول نه یوه مهمه برخه دا ده چې د بیکارۍ او فقر په وجه باندې د کورنۍ د غړو د نشوالي د مشرانو د نشوالي په وجه باندې ماشومانان او اطفال دې ته اړ شو چې هغه کارونه سرته ورسوي چې هغه نه د دوی مسؤلیت دی هغه نه د دوی مکلفیت دی او هغه نه د دوی توانمندي ده د دوی د فزیکي او رواني توانمندۍ برخلاف یو تعداد کارونه په دې باندې تحمیل شو او تاسې به ګورئ چې ډېری ماشومان متاسفانه چې د زده کړو نه هم بې برخې کېږي هغه کسان چې کارونه کوي هغه ماشومان او د ټولو نه مهمه برخه دا ده چې د دوی د روان د انکشاف یا د ودې مراحل دا هغه تفریحي مسایل دا ماشومان د لاسه ورکوي ځکه ماشومان چې کله پیدا شي او دا لویږي هغه فزیکي نمو ته هم اړتیا لري او هغه رواني نمو ته هم اړتیا لري څنګه چې فزیکلي یا فزیکي د لحاظه بلوغ ته رسیږي همداسې د رواني د لحاظه هم باید بلوغ ته ورسیږي چې دغه د دوی استقلالیت ازادي فکري عقلي رفتاري احساسي یا هیجاني پوخوالی دی چې دې ته باید ورسیږي او د فکر پوخوالی دی چې دا د ماشومانه لوبو او د ماشومانه ازادي او تفریحي مسایلو په اساس باندې دی کولی شي چې دغه روان انکشاف وکړي یا وده وکړي دغه روان هم د ټکنیتوب سره مواجه کیږي او همدارنګه نورې رواني ناخوالې او رواني اختلالات او همدارنګه فزیکي مشکلات چې موږ په خبرې وکړو ماشوم ته پیدا کېدلی شي او متاسفانه زموږ په هیواد کې دا ډېر زیات دي چې په دې باندې به بحث وکړو بلې سلامت اوسئ ډاکټر صاحب کارګر ماشوم څوک دی یا چا ته ویلی شو او دغه اصطلاح په څه معنا ده کارګر ماشوم هغه چا ته ویلی شو چې من خو داسې یو عامه خبره ده چې ماشومان باید د خپل سن په مطابق یا د خپل عمر په مطابق په بعضې کارونو کې دخیل کړو چې هغه کارونه زده کړي اما دا نه چې هغه مسؤلیت پیدا کړي د کار او د هغه د سن نه لوړ وي د هغې د فکري سن نه د هغې د عقلي سن نه د هغې د فزیکي او جسمي سن نه او عمر نه هغه کار لوړ وي او هغه پرې تحمیل شوی او د هغې په نتیجه کې موږ د ماشوم د دغه کار لاسته راوړنه یا پیسې لاسته راوړو یا کوم ګټې چې دي هغه لاسته راوړو او د هغې نه استفاده وکړو دې ته موږ کارګر ماشوم ویلی شو یا ساده یې ووایم هغه ماشوم چې د هغې د سن برخلاف مسؤلیتونه ورته ورسپارل کېږي او کارونه ورته ورسپارل کېږي او کارونه د سن د فزیکي سن او همدارنګه د رواني یا عقلي سن نه لوړ وي او د هغې په نتیجه کې یو درآمد ولري پیسې ولري او د هغې نه نور کسان استفاده وکړي دې ته موږ کارګر ماشوم ویلی شو او په عام دغه باندې خلک داسې معنا ترې وانخلي چې ماشوم به هېڅ کار نه کوي ماشوم موږ کار کې دخیلوو خو د هغې د توانمندۍ په اساس د هغې د فکري او فزیکي توانمندۍ په اساس باندې بدون دی چې مسؤلیت ولري موږ به د کار زده کړه ورته کوو اما هغه په دې معنا نه ده چې د دومره شاقه کارونه وکړي چې د هغې مسؤلیتونه هم په غاړه واخلي او هغه پې تحمیل شي او د هغه د لوبو یا د ساتیرۍ یا د فکري ازادۍ یا د فزیکي استقلالیت مخه ونیول شي او پاسه پې ډکټاټوري
یا ډکټرشپ او یا فشار په تحمیل شي نو دغه چې دی دغه بیا موږ ویلی شو چې دغه کارګر ماشوم دی او دا جبري ډول باندې داسې کارونو ته هڅول شوی دی یا داخل شوی دی چې د توانمندۍ نه لوړ دي. بلې ډاکټر صاحب تاسې په خبرو کې د بامسؤلیته ماشومانو د کارونو یاده وکړله ولې بامسؤلیته کارونه باید ماشومانو ته ونه سپارل شي او یا هم ورڅخه باید لرې اوسي؟ ما مخکې عرض وکړه چې څنګه چې ماشوم فزیکي نمو ته ضرورت لري وخت ته اړتیا لري چې د هغه فزیکي تکړهوالی رامنځته شي توانمندي پیدا کړي فزیکي لوی شي لوړ شي بالغ شي همدارنګ رواني انکشاف یا نمو خپل مراحل لري د ماشومتوب په دوره کې او دا باید په همغسې شایدو باید شکل باندې که نه یې نسبي شکل باندې هغه باید مراد کړل شي او ماشوم ته ورکړل شي وخت ورکړل شي چې د درس ووایي تعلیم وکړي لوبې وکړي ساتیري وکړي زده کړه وکړي د همزولو نه زده کړه وکړي د خپل سن په مطابق د خلکو سره روابط ریلیشن ولري او کله چې موږ د کار ته وهڅوو یا کار ته راجي کړو اول خو د تعلیمي برخې ټکنی کېږي تحصیل او تعلیم نشي کولی کوم چې د یو ټولنې د پرمختګ اساسي عامل چې د علم او پوهاوی دی نو په دغه اساس باندې دی دغه د علم د زده کړې هغه مرحلې هم د لاسه ورکوي د رواني انکشاف یا نمو او د هغې په نتیجه کې پوخوالی چې رامنځته کېږي دا هم د لاسه ورکوي ازادي سلبیږي اعتماد نفس خرابیږي په ځان باورمنتیا خرابیږي او یا دا دی چې یو تعداد شخصیتي اختلالاتو باندې اخته کېدلی شي د کار په محیط کې چې د کار خپل سټریسونه دي هغلته مثلا سوء استفادې فزیکي ته کېږي سوء استفادې متاسفانه جنسي ته کېږي تشدد ورباندې کېږي تهدید ورباندې کېږي فزیکي شتم او د فشار سره مخامخ کېږي حتی معلولیت او معیوبیت فزیکي سره مواجه کېدلی شي همدارنګه د رواني فشار یا سټرس په نتیجه کې د افسردګۍ یا د جوور خفګان په اختلال باندې همدارنګه پاست تروماتیک سټرس ډیزاردر ورته وایي اضطرابي ناروغۍ ده چې د رواني ضربې په نتیجه کې ورته پیدا کېدلی شي دغه رواني ضربه دا ده چې فزیکي او لفظي تهدیدات دي او همدارنګه متاسفانه جنسي استفاده ده د ماشومانو نه او د هغې دوامداره تهدیدول دي چې په نتیجه کې کېدلی شي چې په شدیدو اضطرابي او ډپریسیف ناروغیو باندې اخته شي او په آینده کې د شخصیتي اختلالاتو چې ډېرو خطرناکه اختلالات دي په هغې باندې کېدای شي دی اخته شي او په راتلونکي د ټولنې دپاره په یوازې دی چې مفید شي زرناکه تمام شي. بلې د کارګرو ماشومانو ستونزې د راتلونکو نسلونو یا ماشومانو باندې څه اغېزې درلودی شي هغه منفي اړخونه یې که راته ووایاست چې منفي اړخونه باید څه وي؟ بلې ما مخکې عرض وکړه چې کېدای شي دغه شخصیتي موضوع ډېره زیاته مطرح بحث ده دا خپله ماشومان دا روان چې انکشاف کوي هغه چې د مور او پلار د مراقبت لاندې او همدارنګه د ښوونځي کې د ښوونکي د مراقبت او د هغې د لارښوونو په اساس باندې رامنځته کېږي هغه نارمل شخصیت به وي چې د دوی ټول خصوصیات د دوی کړنې د دوی راشه درشه د دوی روابط به د ټولنې د موازینو اصولو او اساساتو سره مطابق وي او هغې سره تطابق ولري او د هغې سره به اړخ لګوي خو کله چې د ماشوم د یو بل چا د فشار لاندې د کار په محیط کې د تهدید سره مواجه کېږي د عقدهمند راتللی شي او د هغه کافي زده کړې او پوهاوی چې د کورنۍ د غړو په واسطه ورته کېږي یا د ښوونکو په واسطه د شفقت په اساس د محبت په اساس هغه د لاسه ورکوي او دا کېدای شي په راتلونکي کې یو ډول شخصیتي اختلال چې د ټولنې ضد شخصیت ورته وایي انټي سوشل پرسونالټي ډس آرډر ورته وایي دا به د خلکو حقوق د پښو لاندې کوي دی به په خلکو تجاوزات کوي دی به غلا کوي دی به دروغ وایي دی به خیانت کوي ځکه دی په هغه محیط کې دا څه زده کړي دي هغه محیط کې د فشار په نتیجه کې زده کړي دي هغه محیط کې د نورو خلکو د خصوصیاتو نه د منفي اخیستنه کړې ده هغلته مراقبت جدي نه ده شوې هغلته د چا د نظارت لاندې صحیح کار نه دی شوی په مقابل کې بې تفاوتي شوې ده دا شخص به په راتلونکي کې د ټولنې ضد شخصیت په توګه باندې عمل کوي او ټولنې ته بیا مضر تمامیږي لکه څنګه چې موږ پخوا ویلي دي 85 سلنه د 75 نه تر 85 سلنه پورې جنایي ناروغان هغه څوک جنایي بندیان هغه څوک دي چې یو رواني تکلیف چې انټي سوشل پرسونالټي یا د ټولنې ضد شخصیت په نام باندې یادېږي په دې کې د اخته کېدو چانس ډېر دی همدارنګه یو بل شخصیت دی چې اوایډنټ وبخښئ ډیپنډنټ پرسونالټي یا وابسته یا تړلی شخصیت دی دا کسان یو تعداد بیا داسې وي چې
خپل هغه په ځان باورمنتیا د لاسه ورکوي د نورو شاته ځي بل چا پورې وابستګي پیدا کوي او د بل چا د قومندې لاندې بیا وروسته کړنې سر ته رسوي د یو روبات په شکل باندې او دی په خپله استقلال فکري او استقلال عمل نه لري نو دا خلک هم د ټولنې دپاره د زمزر ته معامېدلی شي همدارنګه ما عرض وکړه چې که چېرته په جوور خفګان یا افسردګۍ کې هم په موجوده حالاتو کې او هم کیدای شي په راتلونکو حالاتو کې په دې اختلالاتو باندې اخته شي د ټول نه یو بله خطرناکه موضوع چې د توجه راګرځول د خلکو ته غواړم هغه دغه ماشومان کیدای شي په نشهیي توکو باندې روږدي شي موږ ډېر واړه ماشومان لیدلي دي چې دی په کوڅو او خیابانونو کې کوم چې شاقه کارونه په بعض ځایونو کې سرته رسوي دی هم غلا کوي هم خیانت کوي هم د مخدره موادو نه استفاده کوي ځکه چې هلته بیا عرض کومه چې هغه ښه شایدو باید نظارت او مراقبت چې د مراقبینو د خوا نه د کورنۍ د غړو د خوا نه همدارنګه په ښوونځي کې د ښوونکي له خوا نه نیول کېږي دی د نشوالي سره مواجه کېږي همدارنګه سو استفادي جنسي یا ابیوز چې ورته وایي بیا یې تکرارومه دی هم د هغې سره مواجه کېدلی شي یعنې ډېرې بدبختیانې د ماشوم هم فزیک ته متوجه دي او هم روان ته متوجه دي او متاسفانه زموږ په ټولنه کې دغه مشکلات ډېر زیات دي بلې ډاکټر صاحب په ټولنه کې ډېرې کورنۍ داسې شته چې هغوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي خو د دغه اقتصادي ستونزو او مشکلاتو له وجې به دغه کوچني ماشومان شاقه یا هم درندو کارونو ته اړ باسي ستاسې مشورې د روان له لحاظه د هغوی لپاره رواني البته څه کیدای شي په دغه برخه کې دغه ډول کورنۍ باید څه وکړي د ماشومانو د درندو کارونو د مخنیوي په برخه کې ستاسې مشوره ورته څه ده متاسفانه ما مخکې عرض وکړو چې په هیواد کې 45 کلنه یا 46 کلنه جګړه چې د نورو خواو نه تپل شوې ده په هیواد کې سر ته ورسېده او اوس لا هم بعضې مغرض اشخاص غواړي چې مشکلات رامنځته کړي په هر صورت سره دا مشکلات چې اقتصادي دي دا د ټولو لمنې نیولې ده په ټولنه کې حتی لویانو ته کار نه پیدا کېږي مشکلات دي دا موجود دي اما ماشومان چې دي د یو کورنۍ که چېرته یو ماشومي دوه ماشومان درې ماشومان هم کار ته سوقوي په یوازې دی چې مکتب ووایي درس ووایي او هغه لیږي هغلته او دغه کارفرما کسان چې د کار خاوندان دي چون ماشومان لږ ارزانه استخدامیږي هغه ماشوم ته لږې ډېرې کمې پیسې ورکول کېږي د کار په بدل کې او د هغې د وجود نه د هغې د تنکي وجود نه هغې د تنکي فکر نه سو استفاده کېږي په دغه برخه کې د خلکو مکلفیتونه دا دي چې دې ته توجه او التفات وکړي او په دې برخه کې ډېره هڅه وکړي ځکه دغه ماشومان به په راتلونکي چې ما عرض وکړه دا به رواني او فزیکي ناروغان وي او د ټولنې په درد به هم نه خوري او حتی د ټولنې په ضرر به تمامیږي همدارنګه یو عمومي مشکلات دي چې د دې دپاره ډېر غټ فکر پکار دی او د دې دپاره یو ښه اقدامات پکار دي چې د نظام په سطحه او د چارواکي چې دي قدرت چې په لاس کې دی دی هڅه وکړي او خلک هم مرسته وکړي داسې یو سیستم رامنځته شي چې په خپل ځان د مملکت بسیا شي او دلته کار لویانو ته پیدا شي نو ماشومانو ته بیا ضرورت نه پیدا کېږي او کله چې په هېواد کې اقتصادي غوړونه رامنځته شي او اقتصادي روغوالی رامنځته شي نو دې نه بیا ټول خلک مستفید کېدلی شي بل د کورنۍ د غړو مکلفیت دا دی چې ماشومان په هغه کارونو کې داخل نه کړي ولو که هغلته یو 5 روپۍ اضافه هم ورکوي چې دوی ته فزیکي صدمات ډېر وي رواني صدماتو ته ډېر وي داسې اول خو ماشوم د کار ته ما مخکې عرض وکړو چې کارګر ماشوم ضرور نه دی چې ټولنې ته وړاندې شي په نورو ټولنو کې ډېر زیات په دې باندې پابندیانې دي اما متاسفانه زموږ په ټولنه کې مشکلات ډېر زیات دي خو که لیږي هم هغه کار چې دی توان په مطابق باندې وي نه هغه شاخه کارونه چې دی هم د فزیک نه لوړ وي او هم د روان نه لوړ وي همدارنګه ماشوم د مراقبت لاندې هم وساتي هغه چا ته چې لیږي هغه کار ته چې لیږي هغه ځای ته چې لیږي هغه باید د نظارت لاندې ولري او هغه سره ارتباط ولري چې دغه ماشوم په کوم حالت او کوم سچویشن کې دی او د هغې سره باید مرسته وشي او هغه ماشومان چې رواني مشکلاتو سره مواجه کېږي هغې نه باید حمایه صورت ونیسي او حتی هغې ډاکټر ته مراجعه وکړي او کورنۍ غړي او همدارنګه نظام هم سره مرسته وکړي په هېواد کې ناخوالې ډېرې دي موږ که په هر اړخ غږیږو خو دغه برخه چې د ماشومانو د شاقه کارونو ده متاسفانه ډېره زیاته ده او فشار ډېر دروند دی بلې د رواني ناروغیو د یو متخصص په ډول باندې ستاسې نن ورځ د دغه ډول کارګرو ماشومانو لپاره پیغام څه دی؟ بلې اول خو زما تاثرات دي جوور تاثرات دي د هیواد د اقتصاد په اړوند باندې او همدارنګه د اوسني حالت او فشار لاندې چې د نړیوال فشار لاندې دا تیریږي دا مې یو مشکل حالت دی
خو زما پیغام دا دی چې اوس باید د حالاتو سره تطابق وکړو، سازش وکړو او کوشش وکړو چې دغه بحران نه راوځو. کارګرو ماشومانو نه زما هیله دا ده که دی یو ټیم کار کوي، یو ټیم د کوشش وکړي چې د زده کړو او تعلیم ته هم وخت ورکړي چې دغه برخه چې دغه د ماشوم د روان د انکشاف مرحلې دي او دالته ډېره سرې او چټکه زده کړه کیږي. الله پاک د انسان روان او فکر داسې تثبیت او فکس کړی دی چې دغه مرحله د زده کړې مرحله ده او دغه ځای ډېر مهم دی. نو دغه ماشومان دی یو وخت درس او تعلیم او تعلم ته ورکړي، په هر صورت چې کیږي د کورنۍ غړي دې ورسره مرسته وکړي، بیخي د کاره نه وباسي. او بل د کار په محیط کې چې د هرې ناخوالې سره مخامخ کیږي ځان سره باید پټ ونه ساتي، ځکه زیاتره ماشومان ډېر مسایل پټ ساتي او هغه بیا دوی په روان باندې ډېره بد اغېزه کوي او هغه څوک چې سوء استفاده جو دی، سوء استفاده ګر دی، هغه نور هم سوء استفادې ته هڅېږي. دا د مشرانو سره شریکوي، د کورنۍ د غړو سره شریکوي. که کورنۍ غړي نه لري یا نور مشکلات دي، د هغه محیط یا ماحول د ملا امام او یا دا دی چې د ګذر وکیل او هغه مشرانو سره د خپل مشکل شریک کړي چې زه په دغه ځای کې کار کوم او داسې فشار لاندې یم. نو دغه شیان د ځان سره پټ نه ساتي، کورنۍ ته دې راوړي. اول خو خدای د هغه وخت راولي چې ماشومان خپل تعلیم او زده کړو ته لاړ شي، نه کار او جبري وظایفو ته چې د دوی د توان برخلاف دي، نه هغې ته. نو د هغې ورځې په هیله باندې زما پیغام بیا هم دا دی چې ماشومان کوشش وکړي تر ډېره پورې چې شاقه کارونو ته یې ونه هڅوئ. بلې ډاکټر صاحب محترم، له تاسې ډېره مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود. تاسې نه مننه. بیا هم په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو. د خپرونې دوام مو د بله برخه پیل شوه، معلوماتي برخه ده او په دغه برخه کې نن نو زموږ همکاره رجنا نوري هم سټوډیو کې دا وبرو چې د مطلب، البته مطلب خو یې نن راوړی دی، خو دا چې مطلب د څه په تړاو دی دا به زه له تاسو سره شریکوم. نن د جون د میاشتې 12مه نیټه او دغه ورځ بیا نو د کارګرو ماشومانو د شاقه کارونو د مخنیوي په برخه کې البته دغه ورځ نومول شوې ده دا چې موخه یا هدف د دغه ورځې د لمانځنې څخه څه دی، په عموم کې ولې په کوچني ماشومانو باندې شاقه یا درانده کارونه لا هم په هیواد کې ترسره کیږي د اقتصادي ستونزو له وجې او یا هم د ځینو کورنیو له امله. دغه برخه کې ځینې ستونزې څه کیدای شي او د مخنیوي په برخه کې باید څه وشي. نو دغه مطلب هم نن ځانګړی مطلب دی د همدغې ورځې په تړاو باندې له خپلې همکارې نه به یې واورو. اغلې نوري ته هم ستړې مه شي، په خیر راغلی، سهار د نیکمرغه. سلام سولا جان، صبحت بخیر. انشالله که صبحت از دیروز همه تو بهتر و خوبتر آغاز کرده باشی. سلامت او سهیله ده د نن ورځې سهار به هم تبخواخی پیل کړی وي. سلامت باشی، زنده باشی. و یک سلام صبح بخیری به شما دوستان و عزیزان هم دارم. امید که شما هم صبحتان همطور شاد و خرم و با آنچه که آرزو بر دل دارین برآورده شود و آغاز خوب و نیک در پیش رو داشته باشین. بله رجنا جان، نن به له خیره د کارګرو ماشومانو باندې د درندو یا شاقه کارونو په تړاو باندې مطلب ولرئ. نو مطلب به هم واورو دا چې دغه ورځ ولې نومول شوې ده، دغه ورځ ولې لمانځل کیږي د ماشومانو په برخه کې د کار کولو د مخنیوي. نو مهم مطلب هم دی. مهربانی. بله سولا جان، دقیقا که امروز یک روز ویژه است، روز است که یعنی واقعا یک روز جهانی مبارزه با کارهایی که کودکان انجام میده، کارهای بالخصوص شاقه که در برابرش کودکان انجام میده و ببینیم که در برابرش چگونه ما میتونیم که یک مبارزه خوب داشته باشیم که برش هم در اصطلاح انگلیسی گفته میتونیم که World Day Against Child Labour هم برش گفته میتونیم که همه ساله به تاریخ 12 ماه عیسوی جون مطابق به ماه افغانی خود ما البته 22 جوزا این همه ساله برگزار میشه که تا امسال این ادامه داره و همیشه سازمان جهانی ملل متحد کوشش میکنه در صدد می باشه که از این روز تجلیل به عمل بیاره تا ای که هدف اساسی از این روز این مردم بدانند و آگاهی مردم در این قبال بیشتر بسازند. خب در ابتدا یک تعداد از مردم های کشورهای مختلف گرد هم آمدن تا ای که مثلا بتونن در برابر از این روز یک مبارزه خوب داشته باشن و یک تعداد از کشورهایی که در برابر از این کار میخواستن که مبارزه کنن یک اتفاق به وجود آوردن و اینا بین هم خواستن که یک کنفرانس بزرگ را برگزار کنن تا ای که این روز مشهور بسازن و یک روز بسازن که یعنی به
تصویب برسه و تا که همه ساله از این روز برگزار شود. و بالاخره درباره یک پدیده دردناک که بالخصوص برای اطفال تشبیه داده شده و گفته میتونیم که یک واقعیت است که همه میدونن که باید از بالای اطفال نسبت به اینکه کار شوه، یعنی کوشش کنه یا دست دزی باشن که بالای تحصیل از اونا یا در آموزش از اونا بیشتر توجه صورت بگیره نسبت به اینکه کارهای شاقی را که حتی یعنی لازم نیست و نیاز نیست که مثلا اگر نیاز باشه و لازم نمیبینن سازمان ملل تنها نه بلکه تمام مردم که در جهان امروزی یا در سراسر جهان که اینا زندگی میکنن یعنی لازم نمیبینن که یک طفل برن کارهای شاقه را انجام بدن. ببینین در کشورهایی که ما مثلا اکثریت متوجه می باشیم او کشورهایی است که با امکانات پیشرفته با همه قدر یعنی سهولت هایی که برای یک کودک مهیا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که باش آینده یک کودک یعنی یک آینده درخشان داشته باشه، بتونه که مثلا یک طفل خودش یک آینده ساز کشور می باشه. بالاخره اگر ما سر یک طفل خود در یک کودکان خود که در یک جامعه امروزی ما زندگی میکنیم زحمت نکشیم و بالایشان توجه نداشته باشیم، یک مدیریت خوب، منیجمنت خوب بالایش نداشته باشیم، بنان پس چطور میتونه که یک آینده درخشان داشته باشه؟ چطور میتونه که یک وطن بسازه؟ چطور میتونه که یک جامعه را یعنی مسئولیتایش بگیره و همچنان بتونه که از حوزه کار برای پس به می ارتباط توانستن که سازمان ملل متحد یا سازمان جهانی امی روز به نام روز جهانی مبارزه با کار کودکان ایره به تصویب رساندن و بالاخره با ایره یعنی مشهور ساخت و شناخته شد که این روز باید است همیشه در برابر از این روز مبارزه صورت بگیره و هدف اصلی از این روز ای است که آگاه ساختن مردم در قبال کار کودکان است و بالخصوص در برابر آسیب هایی که کودک یعنی در برابرش نتونسته که استادگی کنه. بنابراین کودکان ناگزیر به آسیب های مختلف از جمله آسیب های اقتصادی، آسیب هایی که بحران هایی که سر راه آنها دست داده ازی بوده که اونا را برهم بزنه یعنی دور کنه، ولی ناگزیر سر راه آنها قرار گرفته و آنها نتونسته یک مبارزه خوب یک درست را در برابر از این کار انجام بدن. بنان از کارهای شاقی که در زندگی از کودکان است یعنی آنچه که نیاز دارند و آنچه که برشان لازم دیده شده امی آموزش است که باید از بر کودکان داده شود و حق آموزش در برابر هیچ کودک باید از گرفتن نشه. پس ببینید در کشور ما افغانستان هزاران کودک های یعنی کودکانی که در جاده ها در خیابان هایی که اینا زندگی میکردن یعنی در سر سرک ها حتی اکثریت جاهای بود و باشش نداشتن ولی خواستن که کارهای شاقه را دست بزنند و به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان حلال، روزی حلال و بتونن یک خانواده خودانه کنترل کنن و به خاطر یک چند روپی حلال که اونا به دست بیارن ناگزیر به کارهای شاقه رو آوردن و خواستن که مثلا به طور مثال اکثریت طفلکایی را که اگر ما متوجه باشیم در سر سرک یا در خیابان‌ها میبینیم که در سر جاده ها اونا مصروف بتپاکی و رنگمالی بعضی از موترشویی مصروف می باشند یا همچنان همی خود رنگ که بوتها را رنگ میکنن یا بعضی کارهای شاقی دیگر اونا مصروف هستند. ولی خوشبختانه در امی اواخر یعنی کوشش دولت ما در قبال زیادتر صورت گرفته و خواستن که امی کودکان و اطفال که در روی سرک ها اونها مصروف کار شاقه هستند، مصروف کارهایی هستند که میتونن که از طریق از یک لقمه نان حق حلال به دست بیارن. دولت اونها را جمع‌آوری کردن و خواستن که اینها را مصروف یک کارهایی که در بعضی از ماشاءالله خوشبختانه فابریکاهای ما داریم یعنی صنعت آنقدر پیشرفت کرده که شما هم شاهدش هستین که یعنی فابریکاهای خیلی زیاد ایجاد شده که میتونن که امی طفلک‌ها را در اون فابریکا مصروف هم آموزش بسازن یعنی میتونن در پلوی از این آموزششون پیش ببرن بعداً میتونن که امو کارهای شاقه را هم انجام بدن تا اینکه همون یک مقدار پول یا مزد که حلال است اونا به دست بیارن که خوشبختانه این کار از طرف حکومت در می اواخر همه ما شاهد هستیم که صورت گرفته. ولی قبلا که بود یعنی ما هم میدیدیم که طفلک‌ها پلاستیک فروشی میکردن، طفلک‌ها میرفتن بعضی کارهای دیگه را انجام میدادن که اصلا نیاز نبود که
طفلا را ببینین یعنی واقعا دردآور می باشه. در شهر بازار ما میگردیم میبینیم که یک طفل در دستش پلاستیک است، در دستش افتابه هاست که اونا را مفروشه، یا بعض کراچیکای دارن که یعنی در مو کراچی از باب یگان بعضی از چیزایی است که قدر ارزش بلند نداره، ولی کودکان با مو 10 افغانی یا 20 افغانی میرن کار میکنن و تا اینکه یک لقمه نان حق حلال به دست بیارن. و این تمام علت و دلیل اساسیش است که اکثریت خانواده هایی که پدرشان یا رئیس خانواده هایشان از دست دادن، یعنی ناگزیر به بعضی از بحران هایی که صورت گرفته اونا رئیس خانوادهشان از دست دادن، اونا مجبور هستند که برن خودشان کار کنن و به خاطر مو خواهر و برادر کوچکشون که هستن یک لقمه نان به دست بیارن. و اکثریتشان خوب است که بعضی از خانواده ها یعنی توانستن که از نزدیکانشان، اقاربایشان یا بالاخره خود همین حکومت یا بعضی از کمک های سازمان جهانی توانسته که اینا را کمک و همکاری کنه. ولی در اواخر تا جایی که ما میبینیم سولا جان که کمک های پروژه هایی که باید از یعنی سازمان ملل متحد میگیره، حتی بعضی کشورهایی که از جمله کشور ایالات متحده آمریکا هست یعنی قبلا زیاد پروژه ها را میگردن، ولی در اواخر هم پروژه هایشون هم کم شده و یعنی کمک هایشون هم تا جایی که میبینیم بند شده. چی خوب است که خواست ما هم از دولت و از دیگر کشورهای بیرونی است که برای کمک های خودنا ادامه بدن و دست همچون یک طفلکا و کودکان بگیرن، اینا را از آموزش باز نمانن، بگذارن که اینا هم در پلوی از اینکه کار میکنن آموزش ببینین کار کودکان نه تنها جسم و روح آن را آسیب میبینن، یعنی یک آسیب بسیار روحی برشان میزنه، بلکه آینده جامعه را هم تیره تر میسازه. یعنی زمانی که اونا آموزش نبینن، تحصیل نکنن و یک آگاهی خوب در ارتباط با میگن که یک مثال است که میگه خودشناسی و خداشناسی. پس ببینین اول وقتی که اونا خود بشناسن، دست چپ و راست خود بفهمن، فرق خوب و بد کرده بتونن، پس اونا هم میتونن که به خود کار کنن هم. ولی تمام از اینا از طریق چی به دست میاد؟ از طریق آموزش، از طریق تحصیل که میتونن که انشالله یک تحصیل خودنا هم ادامه بدن و در پلویش هم کارهای شاقی که انجام میدن. خوب ببینین اکثریت کسایی که ما مثلا دیدیم که می دولت اینها را جمع آوری کرده، یعنی چی در سر سرک ها و جاده ها باشه تمامشان، ولی باز هم یعنی خود از اینا تمایل نشان میتن که باز برن دمون کارها رجوع کنن. اما به دلیل چی سولا جان؟ به دلیل از که اونا عادت کردن با می کار شاقه، یعنی آنقدر الفیلن وقتی که اونا را با وجود که دولت جمع آوری کردن و خواستن که اونا را در فابریکه ها یا بعض از جاهای دیگه که مثلا میتونه از هدی یک کار برای اونا را مصروف ساخته، اما اونا تمایل با آموزش نشان نمیدن، چون که اول اونا آموزش ندیدن. اگر خوب است که اونا از ابتدا آموزش میدادن، حالا هم ماشاءالله با آموزش خودشون ادامه میدادن و هم میتونستن در پلوی کارهای شاقه را انجام بدن. و هدف اساسی از یامی است که بنان مسئولیت ما است به عنوان یک فردی که در یک جامعه زندگی میکنیم، به عنوان یک فردی که مسئولیت یک هموطن پذیری را ما میخوایم انجام بدیم، چی معلم باشه، چی یک دولت باشه، چی یک کارفرمایی که در رأس قرار می داشته باشه و همچنان بعضی از مسئولیت هایی که بزرگسالای ما با عهده دارن میتونن که صدای از این کودکان باشه، صدای از اینا رو بسیار به خوبی بلند کنه و بتونن که با تلاش فراوان همین صدا را و همچنان همین حالات تغییر بدن و یک آینده درخشان بر کودکان آرزو میکنیم. در این روز جهانی باید از چند نکته اساسی را ما در نظر بگیریم یا به یاد داشته باشیم دوستان عزیز که کودکان حق آموزش داره، کودکان حق داره که در یک فضای امن زندگی کنه، کودکان حق دارن که یعنی آنچه که امکاناتی که برش یک چی دولت باشه، چی یک خانواده باشه، چی یک بیشتر ما توقع میریم که یعنی از سازمان جهانی ملل متحد بر از اینا کمک همکاری صورت بگیرن، تا ای که کشورهای بیرونی میگن که ما همیشه کمک میکنیم. ببینید در اواخر ما شاهدش هستیم که کمک های از اینا در سال بالخصوص در سال 2025 بیخی کم شده و ما خواهان از این هستیم که بر از اینا بیاین کمک کنن و کودکان حق دارن که به مو کودکیشان ادامه بدن و در پلوی از این آموزش بسیار خوب داشته باشن. بیاین با هم کار کنیم تا یک افغانستان بسیار زیبایی داشته باشیم، یک آینده درخشان بر کودکان خود داشته باشیم و بتونیم که جامعه خود با دستان خود ما همونطور امن خواست، شکر الحمدلله امنیت است، فضای امن است، بتونیم که یک از لحاظ اقتصادی هم رشد و بیشتر توجه بله ډیره مننه. مهم معلوماتو چې لمنګ او لیدونکو سره مو شریک کړ. سلامت اوسئ. زنده باشی سولا جان. انشالله که به یک امید و آرزوی داریم که افغانستان ما را خود ما بسازیم. انشالله.
قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم په مننې د خپرونې معلوماتي برخه وه او نن هم د مطلب و البته د کارګرو ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې ده چې باید څه وشي، مسؤلیتونه هم د دولت او هم په دغه برخه کې د کورنۍ یا د والدینو څه کیدای شي. نو تاسې واورېده د خپرونې دا برخه پای ته رسېږي. ښه راغلی بیا هم قدرمنو لیدونکو له تاسې په مننې د خپرونې دوام مو د بله برخه مو پیل شوه. دغه برخه کې نن راسره قدرمنه استاده هنګامه حنیفي شته. غږیږو ورسره چې په ژوند کې مهالویش یا تقسیم اوقات څومره مهم دی او بیرته یې اغېزې او ګټې د فرد لپاره څه کیدای شي. عمومکې موږ او تاسې د ژوند او ترڅنګ یې په روزمره مصروفیاتو کې حتما په دغه برخه کې تقسیم اوقات لرو، خو ډېری بیا داسې افراد هم شته یا ډېری داسې اشخاص پیدا کیږي چې هغوی بغیر له تقسیم اوقاتو مخ ته ځي او هغه روزمره ځینې فعالیتونه مخ ته وړي. په عموم کې دغه خپله تقسیم اوقات د انسان د دغه مصروفیتونو او یا هم مسؤلیتونو د ترسره کولو په برخه کې څومره همکاري کولی شي او څومره یو انسان په منظم ډول باندې هغه خپل مسؤلیتونه یا فعالیتونه مخ ته وړلی شي. پر همدې موضوع سره خبرې اترې لرو. تاسې هم لیدونکي اوسئ. استاد تاسې هم ستړي مه شئ. بخیر راغلی. سهار و نیکمرغه. سلام خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکتان و خدمت بیننده های عزیز. امید دارم که همتون جور و صحتمند باشید. صبح خودتان همچنان بخیر سلامت باشید. خیر اوسې. ډیره مننه. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو چې خپله تقسیم اوقات موږ وایو چې د ژوند لپاره ډیر مهم دی. مهالویش یا تقسیم اوقات په څه معنا دی او څه ته ویلی شو؟ تقسیم اوقات به معنای مدیریت زمان و برنامه‌ریزی ها و سازماندهی هوشمند برای انجام فعالیت های مختلف زندگی شخصی، زندگی تحصیلی و زندگی شغلی می باشد. و از مفهوم آن از نظر اسلام این است که تقسیم اوقات به معنای تنظیم وقت قرار داده است که در نهایت گفته میتونیم که تقسیم اوقات خودش یک مهارت علمی نبوده و یک سبک زندگی است که ما میتونیم به او موفقیت و رضایت افراد به دست بیاریم. بله. په ژوند کې د تقسیم اوقات درلودلو ارزښت څومره دی او ولې مهمه ده چې موږ په ژوند کې تقسیم اوقات ولرو؟ اهمیت و ارزش تقسیم اوقات در زندگی است که اول ای که ما میتونیم بهبود برنامه های ما می باشد، کاهش استرس در برنامه های ما می باشد و همچنان تعادل در زندگی و امی دستیابی ها به اهداف ما میتونیم و گفته میتونیم که تقسیم اوقات به خاطر رضایت افراد صورت میگیرد. تعادل در زندگی امو وقت که ما در زندگی خود می داشته باشیم امو را به دو حصه تقسیم می سازیم، یعنی تعادل میان کار و زندگی شخصی خود تقسیم می کنیم که هم در زندگی شخصی خود باید و هم در شغلی خود و هم در هر عرصه‌ای که ما کار می کنیم باید تقسیم اوقات داشته باشیم. و دیگه به خاطر کاهش استرس، اگر ما تقسیم اوقات داشته باشیم امی استرس ترسی که در انجام کارهای ما به وجود میاد او از بین میره. به دلیلی که اگر ما تقسیم اوقات منظم و درست نداشته باشیم ما همیشه در سرگردانی به سر میبریم. از کجا شروع بکنیم، به کجا ختم بکنیم، چگونه آغاز کنیم، میتونیم نمیتونیم. او زمانی هست که دیگه وقت از دست ما میره و بهترین وقت اما از دست رفته ماست که ما نمیتونیم او را دوباره برگردانیم و اما کارهایی که قبلا باقی مانده او را در وقتش انجام بدیم. و این بهتر است که ما تقسیم اوقات داشته باشیم تا اما کارهای خود در وقت مشخصش انجام بدهیم. و دیگه ای که به خاطر بهبود برنامه های ما، اگر ما تقسیم اوقات داشته باشیم ما میتونیم اون برنامه های خودم و در کنارش میتونیم دیگه برنامه هم پلان بسنجیم. و اگر بدون پلان یا برنامه ریزی پیش بریم بدون تقسیم اوقات ما هیچ گویی نمیتونیم به مو هدف و یا دستیابی به هدف خود برسیم. ما نمیتونیم به مو هدف های خود بدون تقسیم اوقات پیش بریم و مشکلات زیاد هم بدون تقسیم اوقات به بار میاد. و شما هم شاهد هستین
هستین و میبینین کسایی که با توسیم اوقات پیش میره وقت برای همه کارهای خود پیدا میکنه و این که بدون توسیم اوقات پیش بریم هیچ کار نمیتونیم به هدف خود برسیم. یوازې دا مهمه ده چې موږ د هغه مهمو کارونو د ترسره کولو یا د مسؤلیتونو په برخه کې تصمیم اوقات ولرو یا نه په عموم کې روزمره ژوند چې موږ مثلا په ترتیب باندې سهار مهال زه پاڅېږم لومړنی کار باید څه وي مثلا د ناشتې نه وروسته باید زما څه کار وي د غرمې نه وروسته باید څه وي ځینې افراد داسې شته ده چې هغوی یوازې د تدریس په برخه کې او یا هم تعلیمي چارو لپاره دوی یو تصمیم اوقات د ځان لپاره جوړ کړی وي یا لري یا نه په عموم کې موږ کولی شو چې د هرې برخې لپاره موږ تصمیم اوقات ولرو د روزمره ژوند لپاره. بله 100% ما میتونیم تنها نمیتونیم در زندگی شغلی یا همچنان تحصیلی بگوییم یا همون کار و مصرفیت که روزمره می داشته باشیم ما در تمامی عرصه های زندگی باید توسیم اوقات داشته باشیم. امی که مثلا صبح از خواب برمیخیزیم یک توسیم اوقات منظم داشته باشیم که ابتدا باید چای صبح خود بخوریم بعدا طرف وظیفه بریم وقتی که از وظیفه برگشتیم باید چی بکنیم. این کارهایی است که منظم پیش میره. اگر ما نتونیم که توسیم اوقات منظم در زندگی خود داشته باشیم هیچگاهی نمیتونیم به مو هدفی که در روز میخواهیم برسیم یا روز یا هفته یا ماهانه که پلان می داشته باشیم نمیتونیم برسیم. بله دغه مهالویش یا تصمیم اوقات درلودل زموږ ذهني فشار په کمولو کې هم مرسته کولی شي یا نه یوازې د کارونو د کمښت یا مثلا د تنظیم په برخه کې همکاری کوي؟ دقیقا فشار یا کاهش ذهنی ما را کاهش میدهد. فشار که در ذهن ما می باشد روزمره ما کارهای خود انجام داده بریم و همین باعث میشه که فشار که بالای ذهن و روان ما هست او آهسته آهسته کم شده بره و کارهای ما منظم پیش بره و فشار هم بالای ذهن ما نمیاید و اگر تصمیم اوقات منظم داشته باشیم کارهای ما درست پیش بره اما استرس یا فشار که بالای خود ما یا ذهن ما هست او آهسته آهسته کم شده بره. بله یوازې مشخص کسان باید تصمیم اوقات د ژوند لپاره ولري یا په عموم کې هر فرد کولی شي چې د ژوند لپاره د خپلو چارو لپاره یو تصمیم اوقات جوړ کړي؟ در مجموع ځینې کسان به داسې وي هغوی به وایي چې دغه تصمیم اوقات درلودل یوازې شاید د مشخصو افرادو لپاره وي. بعضی افراد هستند که میگن که ما خود در خانه هستیم برای ما توسیم اوقات ضرور نیست که ما به خود توسیم اوقات بسازیم اما در هر عرصه زندگی که هست توسیم اوقات مهم است. باید در کارهای روزمره زندگی همه چیز باید توسیم اوقات منظم داشته باشیم تا بتانیم با همون کارهای خود به درستی انجام بدیم. بله څنګه کولی شو چې موږ یو تصمیم اوقات جوړ کړو چې هغه د هم واقعي وي او هم د عملي بڼه ولري؟ ډېر کله داسې کسان شته چې هغوی د خپلو چارو لپاره روزمره چې څه فعالیتونه لري تصمیم اوقات جوړوي یا لري خو عمل ورباندې نه کوي هغه پاتې کیږي یا عملي کیږي نه؟ خب باید اونا وقتی که توسیم اوقات جور می سازن با مو باید عمل بکنن و نکنن که توسیم اوقات جور بسازن و با او توسیم اوقات خود عمل نکنن. باید به توسیم اوقات روزمره خود عمل کنن تا با مو هدف یا دستیابی که میخواین به او برسن. اگر ما توسیم اوقات نداشته باشیم نمیتونیم به یک جای برسیم. همیشه در سرگردانی و حالت پریشانی قرار می داشته باشیم که کارهای مامان چطور شد و چطور میتونیم به این برسیم. باید پلان یا توسیم اوقات خود داشته باشیم و عملی هم در زندگی خود بسازیم. بله کوچنی ماشومانو ته هم که په لنډو کې یو نظر را سره شریک کړئ چې هم کولی شو تصمیم اوقات ولرو یا نه یوازې لویان کولی شي دغه تصمیم اوقات نه په استفاده هغه ورځني چارې مخ ته یوسي؟ دقیقا باید ما ابتدا اول خود ما تصمیم اوقات خود منظم درست انجام بدیم بعدا به طفلای خود هم یاد بدیم که چگونه باید تصمیم اوقات داشته باشند با مو هدفی که میخواین برسن و برای اونا هم یک تصمیم اوقات منظم که صبح از خواب بخیزن به طرف مکتب روانشان کنه و دوباره خانه بیان چه قسم باید وقت غذایشان وقت بازیشان و وقت درس خواندنشان همه چیزشان باید مشخص شود و توسیم اوقات منظم برایشان. از والدین عزیز میخوایم که توسیم اوقات برشان بسازن. اغلی حنیفی له تاسو ډیره مننه چې په خپرونه کې مو سره حضور درلود. سلامت اوسئ. تاسو نه هم مننه. ستړي مو شئ بیا هم په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو له تاسې په مننې د خپرونې دوام مو دی او بله برخه پیل شوه. دغه برخه کې نن راسره درې تکړه ګلالي او بااستعداده درې
زده کوونکي دي او دوی نو موږ تاسو ته ښکلې ډالۍ راوړي د زړه خواله به هم ورسره ولرو زه به یې تاسو سره نومونه هم شریک کړم په څنګ کې مې زهرا جانه ده او سایما جانه او وروسته کوچنۍ خور مو سلما جانه درې واړو ته ښه راغلاست وایم زهرا جان خوش آمدی صبحت بخیر مایک کمی بلند بگی خوب هستی؟ خوب هستم خب بسیار خوب امروز با ما چی آوردی؟ من امروز به یک مقاله انگلیسی آوردیم انشاءالله مقاله آوردی ازت باز میشنویم سی؟ خب سایما جان خودت خوش آمدی و صبحت بخیر تشکر از شما صبح شما بخیر تشکر زنده باشی خینه رم زدی؟ چه وقت شد که خینه را زدی ها؟ دایت زده بودی خینه را یا نه؟ نه دایت زده بودم خینه کردی نه؟ در دستایت خب بسیار خوب سلما جان چطور هستی؟ خوب هستم خوب هستی؟ بخیر اومدی؟ صبحت بخیر هستم بخیر مکتب خو انشالله میری؟ ها صنف چندم هستی؟ صنف دوم چندم نمره هستی بخیر؟ اول نمره هستی و چی آوردی با ما؟ ترانه بسم الله ترانه بسم الله و از سایما جان نشنیدم که چی آورده بخیر با ما؟ آوردیم بر شما نات شریف فقط خودت ترانه میخوانی ناتا؟ بله خود سی امینات اول از خودت میشنویم سی است؟ شروع کنات میشنویم بسم الله الرحمن الرحیم نعت الشریف آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله الباس البات الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله الباس البات الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ماشاءالله تشکر بسیار خوب مقبول خواندی مکتب خو انشالله میری که صنف چندم هستی و چندم نمره هستی؟ دوم نمره صنف چهارم هستم دوم نمره هستم بسیار خوب و کدام مضمون از زیاد دوست داری؟ مضمون قرآن کریم خوب و کدام استادت است که بسیار علاقمندش هستی و دوستش داری؟ استاد دیبا و استاد حسنا استاد دیبا و استاد زینت استاد حسنا خب بسیار خوب میاییم بخیر و زهرا جان یک مقاله آورده درباره چی است؟ درباره زندگی یک مقاله آورده و مقالم در انگلیسی است مایک کمی نزدیک بگی بخیر و مقاله میشنویم ازت Life is a precious gift from Allah. It is full of beauty, joy and challenges. Every living being, whether human, animal or plant, has a life and a purpose in this world. Life is a journey from birth to death. During this journey, we learn many things, meet different people, and experience both happiness and sadness. Good times make us smile, while tough times make us stronger and wiser. In conclusion, life is a blessing. We should enjoy every moment and make it worthwhile by doing good deeds and living with hope and courage. Thanks from your attention. ماشاءالله ماشاءالله چقدر مقبول و چقدر تیز خوندی خودت خو یاد داشتی اما که تیز خوندی ها ترجمه میکنی بخیر کوتاه ترجمه کو که معنیش چی بود مایک کمی بلند بگی معنی این بود که زندگی یک تحفه گرانبها از خداوند شده بود از خردگی تا کلانی این تحفه از خداوند شده می باشد و باید همیشه در زندگی خود باید کارهای خوب کنیم ماشاءالله خودت هم باز در زندگی کار خوب انجام میدی یا نه بله فقط به دیگران میگی کار خوب انجام بدین میتونم کدام از صنفیت بیشتر دوست داری سایما جان امی کپالیت استاد است بشک هم صنفی هستین؟ بله چندم نمره هستی؟ اول نمره هستم صنف چهارم خب بسیار خوب سایما جان بخیالم که دوم نمره است با یکی دیگه تان باز در امتحان نقل میتین؟ نه همکاری میکنین؟ نه همکاری میکنین امره یکی دیگه تان باز خانه رفت آمد دارین میرین در خانه یکی دیگه تان؟ نه وقتی که مثلا در صنف جنجال میخیزه باز همکاری میکنین جنجال را خلاص میکنین یا نه؟ بله یک جایی هستم یک جایی میکنیمش وقتی آمده که خود اردویتان جنگ و جنجال کرده باشین و گپ نزده باشین؟ نه خیر هیچ وقت کدام موضوع زیاد دوست داری؟
مسمون ساینس و اجتماعیات. ماشاءالله بخیر که در آینده میخوای یک دکتر جور شوی؟ به نظر من. و خودت چی میخوایی که جور شوی بخیر؟ و خب من میخوام دکتر شوم. نه گفتم که دکتر میشی بخیر. خب بسیار خوب. وقتی که باز در مطالعه یا مثلا در جریان درس مشکل برات ایجاد میشه، یک سوال برات پیدا میشه، مشکلات در درس همراه کی حل میکنی و مشکلی تا؟ همراه استادم. همراه استادایتان. خب بسیار خوب. میایم بخیر به سلما جان. سیس چی آوردی بخیر؟ ترانه بسم الله. ترانه را ازت میشنویم. سیس ترانه را بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه بسم الله. بسم الله بسم الله نام خدا بسم الله، ذکر دعا بسم الله، در همه جا بسم الله، بسم الله بسم الله، اول غذا بسم الله، رد بلا بسم الله، یار شما بسم الله، بسم الله بسم الله. اما بود؟ خلاص شد؟ وقتی که خودت باز یک کاری انجام میدی بسم الله میگی؟ ها؟ خب بسیار خوب. در خانه چندم هستی؟ مثلا چند خواهر هستین؟ چند برادر هستین؟ 8 خواهر 3 برادر. ماشاءالله. خودت باز خرد هستی یا نه کلانش هستی؟ نیست خردش نیستم، کلانش هست. کلان خودت هستی؟ نیست. خب مثلا 4م هستی، 5م هستی؟ 7م هستی. 7م هستی. باز دیگه نازدانه هستی، کارم میکنی، همکاری در کار خانه همراه مادر جانت؟ چی انجام داده میتونی؟ مثلا جارو، ظرفشویی، کالاشویی؟ جارو. فقط جارو؟ وقتی که باز مثلا یک مشکل در مطالعه و در درس برات پیدا میشه، مشکلت همراه کی حل میکنی؟ در خانه که باشی غیر از مکتب؟ همراه خواهرایم. همراه خواهرایت. غذا زیاد میخوری یا کم؟ خوش داری غذا را؟ کدام غذا را خوش داری زیاد؟ لوبیا. لوبیا؟ مزه دار است از این خاطر یا رقمندش زیاد است؟ به خاطر چی؟ به خاطر مزه داره. به خاطر مزهش نه؟ خوب مزه میتنی؟ خب بسیار خوب. سایما جان از خودت میشنم بخیر که بعضی اوقات دیگه در خانه که باشی بازی هم البته لوبی هم تر سره کوی یا نه؟ امره مثلا کودکان که در خانه خواهر و برادرایتان باشه کدام بازی ها رو انجام میتین؟ فوتبال باشه، رسوان بازی باشه؟ وقتی که اشتکا باشد به کتش رسپان بازی میکنم، کتش فوتبال میکنم، هر چی که اشتکا بخوایم کتش میکنم. خب بسیار خوب. و یکان وقت چکرم باز میرین که خانه باشین؟ مثلا رخصتی باشه؟ بس کدام جای را میرین انتخاب میکنین؟ ارزان قیمت. ارزان قیمت میرین اونجا. خانه خودگیتان است یا نه؟ خانه کاکای من. خانه کاکایتان میرین؟ بس خوش میشی؟ زیاد یا کم؟ زیاد. خب بسیار خوب. میاییم بخیر به زهرا جان یک پیام ازش میشنویم. صحیح است؟ چه پیام داری بخیر؟ هیچ وقت از زندگیت ناامید نشو، چون خداوند در یک آیه مبارک قرآن فرموده لا تقنطوا من رحمت الله. هیچ وقت از زندگیت از رحمت الله ناامید نشو، چون اگر در خطر باشی آن رحمت خود را بالای تو میاندازد. آفرین. این پیام خو فقط به خاطر ما بود. با ما گفتی در زندگی هیچ وقت ناامید نشو. به همگی بود نه؟ یا فقط به ما بود؟ تشکر. ماشاءالله ډیر تکړه او ډیر بااستعداده زده کوونکي دي راسره او ډیر کله موږ دغه ډول ګلالیو تکړه بااستعداده زده کوونکو ته هم په خپرونه کې وخت ورکوو د دوی هغه استعداد او هغه وړتیاوې چې لري موږ تاسې ته د خپلې وړتیا په وړاندې کېدو سره ځینې مهم مهارتونه یا استعداد چې دوی لري په عملي بڼه باندې دلته راوړي او موږ تاسې ته وړاندې کوي او تر موږ تاسې رسوي. نن نو یو ځل بیا دغه درې ګلالي زده کوونکي راسره وو چې ډېر په زړه پورې او ښکلې ډالۍ موږ تاسو ته هم درلودلې، وام اورېده ورسره مو د زړه خواله هم درلودله. نو له تاسې درې واړو ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره وئ. خوش باشین، وقتتان خوش، زنده باشین.
بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو له تاسې مننه. د خپرونې دوام مو د خبر برخه پیل شوه. د خبر په برخه کې نو د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو د نن او د پرون ورځې تازه خبري راپورونه تر تاسې رسو. دا چې نن د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو تازه خبري راپورونه څه دي، دا خبرونه به هم زه له تاسې سره شریکوم. راګرځو پیل هم د عامې روغتیا وزارت څخه کوو. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ایران کې د روغتیایي محصولاتو اړوند نندارتون کې ګډون کړی. د وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي ایران هیواد ته د خپل سفر په جریان کې د ایران هیلپ په نوم د روغتیایي محصولاتو اړوند نندارتون کې ګډون کوي. د دغه نندارتون په لیدنه کې سرپرست وزیر ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د روغتیا د برخې همکاریو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې د دواړو لورو یو پانګوال باید له دغه فرصت څخه مثبته ګټه واخلي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د څو ورځو لپاره ایران ته په رسمي سفر تللی چې په دې سفر کې د ایران له بېلابېلو چارواکو سره د افغانستان د روغتیایي برخې پر پیاوړتیا به خبرې وشي. زلمی خلیلزاد امریکایي چارواکو هغه څرګندونې رد کړي چې پاکستان یې پر ترهګرۍ پر ضد جګړه کې شریک بللی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ایکس لیکلي د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندولې له مبالغې ډکې بللي دي چې پاکستان یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې فوقالعاده شریک بللی و. نوموړي ویلي سره له دې چې په پاکستان ځینې همکارۍ کړي خو زیاتوي چې په ورته مهال د ترهګرۍ پر ضد زموږ د عملیاتو مخه یې هم نیولې ده. خلیلزاد د دې د جنرال کوریلا د خبرو په غبرګون کې همدا راز ویلي. په یاد مو وي چې اسامه بن لادن مو چیرې پیدا کړ. راځو ورپسې د ازبکستان مهم خبر ته. د ازبکستان ولسمشر د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست وزیر سره کتلي دي. شوکت میر زایف په خپله ایکس پاڼه لیکلي دغه کتنه کې دواړو لورو د سوداګرۍ، اقتصاد، ترانسپورټ او لوجستیک، انرژۍ، کرنې، کانونو او کاني توکو په برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ د تاشکند پانګونې نړیوال څلورم فورم د ګډون لپاره د هیواد ته تللی دي. ترکمنستان کې د افغانستان سفارت چارسنبالي په دې هیواد کې د نساجۍ نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دغه نندارتون کې چې د افغان صنعتکارانو سربیره د ګڼ شمېر نورو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. پکې د صنعتیزو همکاریو په پراختیا بحث وشو. د سفارت چارسنبالي فضل محمد صابر د نندارتون کې له افغان صنعتکارانو سره جلا لیدلي او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د صنعتي اړیکو د پراخېدو په لارو چارو یې خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو شدید کمښت دوی د لومړیتوبونو او اولویت بندۍ ته اړ کړي دي. اوچا د بشري وضعیت په تړاو په خپله تازه راپور کې دا هم ویلي چې دا مهال د نږدې 23 میلیون اړمنو افغانانو لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو شنونکي د نړیوالو مرستو پر محدودولو سربیره د امریکا له لوري د افغانستان د ملي پانګې کنګل کېدل بشري مرستو ته د اړتیا د لوړوالي لامل ګڼي. سرپرست حکومت یو ور بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې پر چارواکو یې د سفر بندیزونه لرې کړي. حکومتي مسؤلین دا او ورته نور بندیزونه پر حکومت د فشار لپاره ګټور نه بولي خو زیاتوي چې د تعاملاتو پراختیا لپاره لغوه کېدل مهم دي. کارپوهان بیا پر دې باور دي چې دغه کاري بندیزونه به د سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ فاصله نور هم زیاته کړي او لا انزوال د افغانستان ژغورلو لپاره د لرې کولو غوښتنې لري. د ازبکستان ولسمشر په نړیواله کچه د افغانستان له اوسني حکومت سره پر رغنده خبرو ټینګار کړی. شوکت میرزایف د افغانستان ثبات او اقتصادي پرمختګ د سیمې پرمختګ لپاره مهم فاکتور یاد کړی او له همدې کبله په نړیواله کچه د افغانستان سرپرست حکومت د لا منځوي کېدو مخنیوي غوښتنه کړې.
د چارو یو شمېر شنونکي وایي د سرپرست حکومت په اړه په سیمه ییزه کچه د باور ښه فضا رامنځته شوې او پکار ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخیستل شي. قدرمنو لیدونکو، زموږ نو خبري راپورونه د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو همدومره وو. له تاسې مننه. د خبر برخه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. ښه راغلی ستړي مو شئ قدرمنو لیدونکو، له تاسې په مننې. د خپرونې جریان مو د وروستۍ برخه مو پیل شوه. دغه برخه کې نن راسره محترمه شګوفه عبدالرحیمزۍ ژورنالیست او لیکواله میلمنه لرو او غږیږو ورسره چې په ټولنه کې د لیکوال اړتیا څه ده او ولې باید لیکنې وشي، د لیکوالانو استعدادونه په اوس حالات کې څومره لا پاتې دي او څومره ورته باید کار وشي. له هر څه وړاندې ورته هرکلی ښه راغلاست وایم. بیا به ورسره پر همدې موضوع پراخ بحث ولرو. اغلې عبدالرحیمزۍ په خیر راغلی، ستړي مو شئ او سهار مو په خیر. مننه کوم ستاسو د هم سهار په خیري. هیله لرم چې تاسو او ټول ګران لیدونکي ښه صحت ولري. سلامته اوسئ. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو چې څه داسې لامل وګرځېده چې تاسې دې نتیجې ته ورسېدلئ باید یو لیکواله اوسئ؟ مننه کوم. د ما په نظر په ټولنه کې یو لیکوال ډېر مهمه نقش لري. بله. دلیل همدا کیدای سي ځکه په ټولنه کې مثلا په کل کې وګورو هر رقم واقعي مخته راځي، خو څوک چې هغه واقعي ثبتوي او یا هم لیکي هغه یو لیکواله ده یا هم یو لیکوال ده. که نن موږ د خپل د ټولنې هغه مشکلات چې دي یا هم کوم تاریخ څه ده هغه موږ ونه لیکو، نو کرا هغه تاریخ لکه که په شفاهي ډول باندې خامخا هغه له ذهن نه زه روځي او له منځه ځي، او که لیکواله یا هم هغه یو لیکوال هغه ولیکي نو هغه تاریخ یې پاتې کیږي د یو سند په شکل باندې، نو هغه هېڅکله له ذهن نه نوځي او کلونه که یو کتاب لیکل کیږي یا هم یو مقاله لیکل کیږي په هر واقعي باندې کې هغه ثبتیږي او هغه پاتې کیږي نورو نسلونو ته. نو د ما له نظره د لیکوال شتون په یوه ټولنه کې ډېر مهمه ده او داسې څه باعث زه وغواړم لیکوالي وکړم دا د ما هغه علاقه وه له ماشومتوب نه. چې کله ما د 14 کالو عمر درلود ما ډېرې مجلې لیکلې او زما علاقه باعث د دې شوه که زه وغواړم لیکنه وکړم. بله. به نظر شما نقش یک نویسنده در جامعه امروز افغانستان چیست؟ از دیدگاه ما یک نویسنده بسیار نقش بارز میتونه داشته باشه در جامعه، چون ما ممکن قهرمانای زیاد داشته باشیم در سرزمین ما که در هر عرصه در عرصه های مختلف به خاطر موارد مختلف می جنگن، اگر تحصیل باشه، اگر جنگیدن به خاطر سرزمینشان باشه و یا هم در هر راه دیگه باشه. اگر نویسنده نباشه تمام امو داستان و یا هم امو کارکردهای از او قهرمان از بین میره. این نویسنده است که در جامعه باعث ازی میشه که تمام موارد مختلف که در جامعه اتفاق میفته از هر قبیله اگه باشه موضوعات مختلف میتونه باشه او را می نویسه و او ثبت میشه بر نسل های آینده ما. پس نقش یک نویسنده در جامعه فعلی بسیار مهم است، چون امی قلم است که هر چیز از زنده نگه میداره. بله. چرا فکر میکنید اگر قهرمانان زندگی خود را ننویسیم تاریخ آنها فراموش میشه؟ خب یک چیز واضح است که تاریخشان فراموش میشه. یک فرد میتونه ممکن در موارد مختلف بجنگه و یک قهرمان خوبه در زمان خودش ثابت شود بر مردم، اما اگر می نویسنده نباشه و او را ننویسه و به طور شفاهی یک چند روز ممکن امو فرد روی زبان مردم باشه و مردم روی ازو صحبت کنن و تمامی موضوعات به شکل شفاهی از یک فرد به فرد دیگه انتقال کنه، اما اگر اون نوشته نشه ممکن به مرور زمان او از بین بره. پس همین نویسنده است که تمام داستان یا هم روایت یک فرد زنده نگه میداره تا به نسل‌های آینده او باقی بانه. بله. و آیا هر فرد میتونه که یک نویسنده باشه یا این فقط یک استعداد خاصی است؟ از دیدگاه من هیچ فرد
از زمان پیدایش خود امو حرفه را با خود نمی داشته باشه. امروز هر قدر افراد که در روی زمین زندگی میکنه و صاحب یک شغل یا هم مسلک خاص هستند، اونا با پشت کار و تلاش دانستن به او جایگاه برسن. پس به نظر من نویسندگی یک مهارت است و تلاش و پشت کار میخواه و به نظر من مهمترش است که جرأت نوشتن داشته باشی. بعضی از افراد است که بسیار خوب استعداد دارن، مهارت نویسندگی دارن، اما اونا میترسن از اینکه با قضاوت‌های گوناگون مختلف مردم قرار میگیرن و نمی نویسن. و از دید ما باید حتی یک متن اگر بسیار خردم باشه، حتی یک موضوع بسیار کوچک هم اگر باشه، ما باید جرأت داشته باشیم او را بنویسیم. وقتی ما خودم در نخست کارهای نویسندگی را شروع کرده بودم، متنای ابتدایی خود که میبینم در اون زمان که من در سنین خرد قرار داشتم، بسیار متنای ضعیف بود از نگاه نوشتاری، از نگاه گرامری. اما هر قدر که انسان می نویسه، اما قدر تجربهش در این راستا بیشتر میشه و جرأتش بیشتر میشه و امو انتقاد ما را میسازه. اگر یک کسی روی ما نقد میکنه، اگر اون نقد منفی است یا هم مثبت است، او میتونه ما را قوی تر بسازه. پس به نظر ما باید ما بنویسیم، هر قدر میتونیم بنویسیم، حتی اگر بسیار موضوعات ابتدایی کوچک در ذهن ماست، نباید بگذاریم که امی رقم در ذهن ما باقی بانه و همین نوشتن ما باعث میشه که ما بتونیم در آینده یک نویسنده خوب باشیم. بله. څه فکر کوئ چې د لیکوالۍ په برخه کې دغه تعداد ولې کم شوی دی د ځوانانو نقش یا رول؟ څه داسې علتونه راولاړ شوي دي چې دغه د لیکوالانو کمرنګي پیدا شوې ده لیکوالۍ ته؟ زما په نظر دا د ځوانانو بې انګیزه توب ده، چې خاص انګیزه نه لري د لیکوالي په برخه کې، او یا هم مخکې مې یادونه وکړه چې شاید دوی ډار ولري یا هم جرأت نه لري چې مثلا دوی غواړي په یو برخه کې لیکنه وکړي. او اوسني ځوانان متاسفانه زیاتره په د اجتماعي صفحاتو کې یا هم مختلفو فلمونو او سریالونو ته زیاتره مثلا وخت ورکوي، چې دا تعقیب کی نظر دی ته مثلا دوی غواړي لیکنې وکړي. نو زما توصیه ځوانانو ته همدا ده چې حتی که ډېره کوچنۍ موضوع هم دوی کولی شي له خپله هماغه شخصي صفحې نه شروع وکړي، که هغه فیسبوک د انستاګرام ده یا هم نور اجتماعي صفحې دي، ډېر ضعیفه متن دي ولیکي. ممکن هغوی سره داسې ملګري شتون لري چې د هغوی په هغه لیکنه باندې نقد وکړي، او همدغه نقد باعث د دې کېږي چې کاره کاره د دوی لیکنې نورې هم بهترې سي او دوی وکړی سي په آینده کې ډېرې ښې لیکنې ولري. نو ځوانان، اوسني ځوانان زیاتره خپل وخت نورو مسایلو ته ورکوي. نو راځئ چې ولیکو تر څو هغه د خپل تاریخ مثلا منګه باعث نسو چې د منګه اوسنی تاریخ چې منګه کوم مشکلات په دې ټولنه کې لرو هغه د منګه د منځه لاړ سي، او باید کوشش وکړو چې هغه راټول کړو، ولیکو تر څو نورو نسلونو ته هغه د یو تاریخ په شکل پاتې سي. بله. ولې مهمه ده هغه مهم افراد چې مهمې کارنامې د ټولنې او د هیواد لپاره ترسره کړي دي، جنګېدلي دي، د هغوی کارنامې باید ثبت شي یا هم ولیکل شي؟ ډیره مهمه ده که موږ د یو چا کارنامې چې هغه موږ نه دي لیکلي او هغوی د خپل ټولنې لپاره ډیر زحمت ویستلی، په هغه وخت کې د هغوی زحمت مثلا د ټولو هغه ده د ټولو باعث د دې کېږي چې مثلا هغوی په خپلو سترګو د هغې ټول زحمات وویني، قابل د دید ده، خو کاره کاره مثلا چې هغه کس د هغې فعالیتونه کمیږي، نظر په هغه کارنامو باندې یا نظر په هغه عمر باندې چې مثلا هغه نور نسي کولی فعالیت وکړي په دې ټولنه کې، یا هم له دې لړۍ نه ځي. نو یو لیکوال ته ډیره مهمه ده چې د هغې کس تاریخ ولیکي، د هغې هغه ټولې کارنامې ولیکي چې هغه پاتې سي په دې ټولنه کې، چې موږ په ټولنه کې داسې افراد هم درلودل، نه داسې مثلا نور خلک راسي د موږ تاریخ وګوري چې موږ په تاریخ کې څه، لکه څنګه چې زه مثلا وغواړم د یو کس په اړه لیکنه وکړم او د هغې کس په اړه ډېر ښه معلومات لرم، څنګه چې زه خپله کولی شم د هغې کس په اړه ډېره ښه لیکنه وکړم، د هغې هغه ټول حقایق راټول کړم. که مثلا موږ نورو خلکو ته وګورو د نورو نړۍ او هغوی راسي د موږ د هېواد تاریخ ولیکي، نو هغه په دقیقه شکل باندې شاید هغه موږ ته ونه لیکي، او دا باعث د دې سي چې مثلا د موږ تاریخ په ډېر غلط شکل نورو هېوادونو ته معرفي سي. بله. تاسې خپله هم یو لیکواله یئ،
او د لیکوالۍ برخې ته که ستاسې موږ راوګرځو ډېرې لیکنې ستاسې کوم اړخ لري؟ زما زیاتره تحقیقي دي او که تخلیقي دي؟ زما لیکنې چې تر کله ما نن ترسره کړي دي زیاتره تحقیقي دي او د ټولنې د هغسې افرادو په اړه دي چې مثلا هغوی د خپلې ټولنې لپاره ډېر جنګېدلي دي په مختلفو مواردو کې. لکه ما په دې اخر وخت کې یوه لیکنه کړې وه، یو کتاب چې هغه یو بیوګرافي وه، نو هغه داسې یو څوک داسې نن د خپل د ټولنې لپاره ډېر جنګېږي، که هغه ورزشي مسایلو کې ده که یا هم هغه آموزشي مسایلو کې ده. نو مثلا موږ کولی شو چې د مختلفو افرادو په اړه لیکنه وکړو، په مختلفو مواردو کې لیکنه وکړو. نو د یو لیکوال ارزښت په دې کې معلومیږي چې هغه موضوعات ډېر په حقیقي شکل باندې راټول کړي، په هغې تحقیق وکړي، پس د هغې تحقیق نه هغه ټول موضوعات په سم شکل راټول کړي او هغه د یو کتاب په شکل یا هم مقالې په شکل ولیکي. نو زما زیاتره لیکنې تحقیقي شکل لري او واقعي دي. مثلا زه رومان نه لیکم یا هم تخیلي مسایلو باندې ډېر مهارت نه لرم او زما زیاتره لیکنې مې مخکې وویلې زیاتره تحقیقي او بیوګرافي یا هم واقعي داستانونه دي د قهرمانانو چې خپل زحمات نن ورځې ټولنې کې ترسره کوي. د یو لیکوال یا لیکوالې لپاره دا څومره مهمه ده چې هغوی د لیکنه وکړي، کتابونه دې چاپ کړي، مجلې دې چاپ شي او هغه د نورو ته د لوستلو یا د مطالعې لپاره وړاندې شي او بیرته په ټولنه کې هغه سپورټ شي د افرادو لخوا، د هیوادوالو لخوا د هغوی حمایت دې وشي تشویقي بڼه. آیا په ټولنه کې زموږ دا هر څه شته یا نه؟ تر کوم ځای چې زه وینم او ما لیکوالي کړې ده د موږ ټولنې کې متاسفانه داسې یو مشکل ده چې موږ ځوانان له مطالعې سره ډېر علاقه نه لري او ډېرې ښې لیکنې کېږي. تر کوم ځای چې ما لیدلي دي په مختلفو موضوعاتو باندې لیکوالان ډېر ښه بحثونه راخلي، ډېر ښه موضوعاتو باندې لیکنه کوي، خو د لیکنې ارزښت هغه وخت پیدا کېږي چې د همغه ټولنې خلک هغه لیکنه ولولي او هغه خپل لیکوال ډېر ښه تشویق کړي، ځکه لیکوال هغه وخت له خپل لیکوالي نه خوند اخلي او پوهېږي چې د ما لیکنه ډېر ښه نتیجه ورکړې کله چې خلک د ټولنې هغه لیکنې ولولي او هغې ته خپل مثبت او منفي نظریات ورکړي او هغې سره یې شریک کړي. نو متاسفانه تر کوم ځای چې زه وینم داسې خلک هم شتون لري چې واقعا له مطالعې سره علاقه لري او د هغه هر لیکوال یو لیکنې ته ډېر خاص ارزښت ورکوي. خو داسې زیاتره ځوانان هم ما لیدلي چې مطالعې سره هېڅ علاقه نه لري. ډېر ښه کتابونه به موږ لرو، ډېر ښه لیکوالان به موږ لرو چې ډېر ښه موضوعات راخلي، په هغې باندې لیکنې کوي. خو د ټولنې له ځوانانو نه مې خواهش همدا ده چې حتی ډېر که وړوکی متن هم وي، یوه وړه مقاله وي، ډېر یو وړوکی کتاب هم وي، یو لیکوال په هغې باندې ډېر زحمت باسي، خپل وخت په هغې باندې ورکوي. نو له ځوانانو نه مې هیله همدا ده چې خپل لیکوالانو ته ارزښت ورکړي او هغوی حمایت کړي له همدې طریقه، ځکه د هغوی حمایت همدا ده چې د هغه لیکوال هغه ټول لیکنې که هغه کتابي بڼه ولري یا هم مقالې چاپ سي هغه ټولې ولولي. بله، په دې را سره معلومات شریک کړئ چې د کره کتنې دود په دې برخه کې څومره مهم دی. مخکې دی چې یو لیکوال مثلا یو کتاب چاپ کړي، هغه د یوه د نورو د نظریاتو څخه ورتیر شي، د کره کتنې لپاره هغه باندې نظریات مثلا وړاندې شي او بعد له هغې دا چاپ لپاره آماده شي او هغه د چاپ شي. او دا ډېر مهمه ده. مخکې له دې نه چې یو لیکوال خپل کتاب چاپ ته ورکوي باید هغه کسان شاوخوا راټول کړي چې هغوی په دې برخه کې خاص تخصص لري، مهارت لري او کلونه کلونه لیکوالي کړي. هغه کسان چې مثلا تازه کاره دي دې ته ډېر مهمه ده چې مخکې له دې نه چې یو موضوع چاپ ته ورکړي هغه په مختلفو مواردو کې کوي. مثلا مختلفو استادانو نه دوی نظریات اخیستلی سي. مهمه دا نه ده چې مثلا موږ څومره د نقد لاندې ځو، که هغه د موږ لیکنه ډېرې ضعیفه وي هماغه استاد باید د دې کېږي چې کله هغه موږ ته نظر راکوي د موږ لیکنه لا بهتره سي. او مخکې له دې نه چې موږ چاپ ته ورکړو دا ډېر مهمه ده چې موږ د مختلفو افرادو نظریات په هغې کې راټول کړو، ځکه یو موضوع چې کله چاپ ته لاړله او هغه شاوخوا تیته سوله خلکو ولوستل
نو پس له هغې نه که مثلا موږ د نقد لاندې لاړم سو بیا هغه دومره مهمه نه ده لکه مخکې له دې نه چې چاپ ته لاړ سي او هغه د نقد لاندې دا ډېره مهمه ده. د یوې لیکوالې په حیث ستاسې لیدونکو ته پیغام څه دی؟ د یو لیکوالې په حیث زما پیغام ټولو ځوانانو او لیدونکو ته دا ده چې که ډېر وړه موضوع هم دوی په خپلو سترګو ګوري په ټولنه کې یو وړوکی مشکل هم وي نو دوی د جرأت پیدا کړي هغه دې ولیکي هغه د ثبت کړي او هغه د چاپ ته ورسوي ځکه همدا لیکوالان دي چې تاریخ د یوې ټولنې ثبتوي که موږ څومره ښه تاریخ هم ولرو کله چې هغه ونه لیکل سي او په شفاهي ډول هغه له یو کس نه بل کس ته منتقل هم سي کاره هغه موضوع کمرنګه کیږي او هغه له منځه ځي. مننه. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم مننه کوم زموږ د روڼ سهار 2 ساعته سهارنۍ خپرونه نور په همدې ځای پای ته رسیږي. نن مو هم په بېلابېلو مهمو موضوعاتو په خپرونه کې له مختلفو میلمنو سره خبرې اترې درلودې. باقي موږ ته نور اجازت راکوي تر بیا چې زه سوله افغان شهید د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په ملتیا اساسي درانه چوپړ ته راځم. پاتې ورځ مو نیکمرغه او لویه لا عمل شه. له لیدلو مو مننه.